بسم الله الرحمن الرحیم. رجوع د اټوب افټر افیکټ بلی ویډیو ته ګورې. اډوب افټر افیکټ ویډیوګانو کې زه ځینې پلګینونو څخه هم استفاده کړم چې د هغو څخه باید هم تاسو آشنا وئ، چې زیاتره ویجوال افیکټس برخه د اډوب افټر افیکټ په پلګینو باندې ولاړه ده، یعنی زیاتره وخت پلګینو څخه استفاده کیږي. پلګین خپله څه شی دی؟ پلګین یو جوړ شوی فرسیټ دی چې مثلا تیار یو جوړ شوی انیمیشن دی، یو تیار یو جوړ شوی، لکه په اډوب پریمیر کې گرین سکرین چې موږ درلودو چې تیار به سټوډیوګانو کې جوړ وي، تیار افنر به جوړ وو. په افټر افیکټ کې هم همدغسې پلګینونه دي. راځم نن درته یو نوی پلګین معرفي کوم چې هغه د ټیکسټ دپاره دی، یعنی انیمیشن د ټیکسټ دپاره دی، چې موږ تاسو یو ټیکسټ ته څنګه انیمیشنونه ورکولی شو. راځم دپاره نیو کمپوزیشن اخلم. نیو کمپوزیشن کې د فیټ کوم، رایټ کلیک، نیو سالید. په کوم رنګ باندې وي زه ورته چې مثلا په دغه رنګ باندې. اوکې ښه. د دو دپاره چې زه یو ټیکسټ ته انیمیشن ورکړم، د دې لپاره زه باید لومړی ټیکسټ ولیکم. راځم ټیکسټ باندې کلیک کوم. د ټیکسټ سایز باید څومره وي؟ راځم دلته مثلا لیکم دلته RH. ښه، ژبه باید انګلیش RH space media group ROUP. صحیح شو. مثلا په دو شکل سه او دلته ریګولر زه ورته وایم چې باید بولډ وي. RH media group. ښه، ګورئ دو ته چې مثلا تاسو انیمیشن ورکوئ، څنګه کولی شئ چې دو ته انیمیشن ورکړئ؟ ځم افیکټو ته، ګوره انیمیشن فرسیټ. کله زه به دو باندې کلیک وکړم، دلته مختلف انیمیشنونه دي د ټیکسټ دپاره، مثلا 3D انیمیشن دی، بلرز دی، انیمیشن آوټ دی، د این دپاره، یعنی د سټارټ. ګوره په دو شکل سه داسې یو انیمیشن لري. خو زه غواړم چې یو پلګین د دو درته معرفي کړم چې په هغو کې 500 دانې نور انیمیشنونه دي، چې 250 یې د این دپاره دي، 250 یې د آوټ دپاره دي. زه دا بیرته کنټرول زیډ کوم. ګوره دا شو ټیکسټ. په دو کې 3D هم شته، په دو شکل سره ګورئ مختلف انیمیشنونه دي. تاسو کوشش دغه وکړئ چې دغه انیمیشنونه ټول در سره وګورئ. مثلا ترانزیشن د سکیل، یعنی ورو ورو لویږي او کوچنی کېږي، داسې په دو شکل سره انیمیشن دي. دا ګورئ تیار په دا کې شته، خو زه غواړم چې بل درته معرفي کړم. راځم د دې دپاره چې څنګه انسټالیږي مکمل شکل صحیح طریقه درته ښایم. دا اوس اول دغه ګورئ چې دلته که وګورئ انیمیشن فرسیټ یوازې دغه دی پکې. اوس راځم دو دپاره چې زه انیمیشن دغه پلګین درته انسټال کړم. پلګین باید تاسو سوي. پلګین 500 ټیکس فرسیټ. ښه، دا څنګه انسټالیږي؟ راځم په دو باندې ډبل کلیک کړم. ډبل کلیک دغه هغه دی پلګین دی، په دو باندې زه کلیک کوم. راځم اول د دو لپاره زه دغه پاسورډ باید د دو څنګه کړم. رایټ کلیک کافي. پاسورډ مې چې کله کافي کړو، راځم دلته سی فایل ته، فورګرام فایل، اډوبي کریټیک کلاود. ښه، فورګرام فایل، اډوب افټر افیکټ. ښه، سپورټ فایل، فرسیټ. ګورئ فرسیټ خلاصوم. اوس راځم فرسیټ کې دغه شی دلته زه باید راوړم.
البته دغه ځای ته دلته ګورئ ما نه پاسورډ غواړي مخکینی پاسورډ چې ما یې دغه ځای نه کاپي کړو پیسټ دلته پیسټ شولو دا به څنګه شي دلته ایکستراکټ شي یا دلته انسټالیږي دا ګورئ څنګه شو دلته دا د اضافه شو بیا که چیرې مثلا تاسو څخه د یاده وځي ګورئ डी یعنی سی فایل بیا فورګرام فایل اډوبي اډوب افټر افیکټس سی 2018 سپورټ فایل او فرسټ دلته تاسو کافي کړئ ښه دا اوس څنګه شو انسټال شو راځم ایدوی فار اوس یو ځل باید زه افټر افیکټ بند کړم ول ځکه ترڅو پورې ګورئ دا تر اوسه پورې نه دی راغلی راځم افټر افیکټ بندوم ریفریش اوس چې کله افټر افیکټ خلاص کړم اوس راځم نیو پروجیکټ رایټ کمپوزیشن نیو رایټ کلیک نیو سالید ټیکسټ کلیک کوم RH میډیا ګروپ ښه دا شو اوس راځم ګورئ دلته چې کله زه افیکټو ته راشم دغه دی دلته ګورئ 1500 باند فرسټ ټیکسټ اضافه شوي کله چې زه به د باندې کلیک وکم 1500 دانې دلته شته اوس دلته درته ښایي چې د ان دپاره 250 دانې او د اوټ دپاره 250 زه ورته وایم چې د ان دپاره راځم دا اولنی در اخلم دلته یې په باندې اپلای کوم ګورئ په دو شکل سره یو دانه انیمشن د ټیکسټ دپاره موږ ته جوړ کوشش وکړئ ګورئ 250 دانې په دغه کې دي او 250 دانې په اوټ کې دي ګورئ ښه ولې ځکه په دوی مې مخکې هم اپلای کړی و هغه زه باید ځنې لرې کړم د اوټ راخلم کنټرول زد ولې ځکه چې دواړه په باندې اپلای شول راځم د اوټ راخلم یعنی موږ تاسو دلته مختلف انیمیشنونه دلته لرو فان آلت F4 لیر باید 3D نه وي دغه انیمیشنونه دي تاسو ټول درسه وګورئ په دو شکل سره دلته مختلف انیمیشنونه دي چې 1500 د ان او 1500 د اوټ دپاره په دو شکل سره موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې څنګه کو یو پلګین د اډوب افټر افیکټ لپاره انسټال کو چې 1500 فرسټونه و د ټیکسټ انیمیشن لپاره چې موږ تاسو له دې څخه کولای شو په مختلفو ځایو کې استفاده ورڅخه وکړو ښه خوندور موشن ورڅخه جوړیږي یعنی دا نه چې وغواړو میډیا ګروپ پروډکشن لپاره موږ تاسو استفاده کو مثلا د لوګو لپاره یا مثلا د یوټیوب لپاره دغه لاندې چې هر لیکنه شوی وي دا ګورئ یوازې پر ټیکسټ باندې اپلای کیږي په نور شو باندې موږ تاسو نشو اپلای کولای نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه څه زده کړئ تر بلې ویډیو د خدای په امان